صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پرده راواچوله فلم يقدر عليه حتى مات. د مرګ پورې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا ونه لیدو. وروسته اعلان وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. هغه ناشنا ورځ وه چې راغلي وه په مدینه باندې. او سبحان الله دا عجیبه خبره ده چې کله انسان مړ کېږي د مرګ ته نږدې ښه شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ داسې محسوسه شوه ورته چې څه نه څه ګزاره کومه نو دی کړکۍ کې راښکاره شو. د خپلو ملګرو ته وکتو ویې خندل. ښه نو صحابه کرام څه وایي؟ وایي چې کله موږ پیغمبر ولیدو او په دې کړکۍ کې موږ ته وکتو موږ په زړه کې دا ښه مضبوطه خبر راغله چې پیغمبر ښه شوی دی. بس ځئ خپلو کارونو له خپل ژوند ته واپس شي. نو ټول لاړو واپس. د چا په ګمان کې هم دا نه راتله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وفات شي. بلکې एकदम اعلان شو پیغمبر وفات شي. ابوبکر صدیق هغه چې امامتي کړې وه هغه رامنډې وهلې. او هغه انسان و چې په دغه موقف کې الله سبحانه وتعالی هغه داسې وساتو چې د دې ملګرو حوصله، د دې ملګرو صبر او د دې ملګرو ته نصیحت، دا ټول شرف الله سبحانه وتعالی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړی. د هغې نه بعد دا روایت دا هم د عبدالله بن عمر دی. وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا بیماري ډېره شوه نو هم دې کې دغه خبره ښیي چې امامتۍ ته دې هغه سړی مخکې کېږي چې هغه صحیح هغه پوهی او هغه الله علم ورکړی او هغه فضیلت والا وي. بار بار دا حدیثونه راوړو تا ته وایي وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دومره خلکو کې څوک مخکې کو؟ ابوبکر صدیق وجه دا ده